وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اے خلقو طول خلقو توید قیامت پوری جسون انسانان راضی. وقضى ربك مضبوط فیصلہ کل رب العالمین استا اے پیغمبرا. رب العالمین دا لوی فیصلہ کړی دا د څه خبرې د دې خبرې کړی دا الله تعبدوا الا اياه عبادت بنه کوي صرف د یو الله با کوي. چا چې د الله نه سوا د بل چا عبادت وکړو تباش. به سم د سور پسې وي وبالوالدین احسانا مور او پلار د دویم ير نشي مور او پلار سره به احسان کې. بیا خاص کر اما یبلغن عندك الكبر کچیرتا یو په دې دواړو کې ورسیږي بوډا والتا او یا یو په کې ورسیږي فلا تقل لهما اف اف کلمه مرتموایا. افسوس دې زمون په حال باندې رب العالمین مونږ ته ویلي دي چې د اف کلمه مرتموایا. اف علما وای دا کنایه ده فدی کی چې هیڅ قسم تکلیف به ورته نه رسي. د دې وجه علما ذکر کوي چې د مور او فلار په مخ کې با فریاد هم نه کې. هغه فریاد چې هغه ته تکلیف رسیږي او سړي کې ستړي ستړي تا ته پته نشته په دې باندې هغه ته تکلیف رسیږي دام ګناه ده وای ځکه الله ویل دي چې اوف کلمه ورته موایا. خفغان خبره به ورته نه کې خفغان به ورته نه ښکارا کې ولو که هر څونه غمونه او مصیبتونه ستافو سینه کې او بسر کې دې پراته وي هغه ته نه راس پړي د ادب. من خبرې د چیراد اوف کلمه د دې د فاسه سمرا بلی خبري سمرا داغي بے ادبی کول د سمرا لوی ګناي. اوف کلمه دا ګناي کبیره د مور او بلار په مقابل کې اوف. اما هر شي داغي وال اغه ته بد خبره کول هغه بد الله په نسبت سمرا لوی خبري. به وی وقل لهما قولا كريما نرمی خبره ورته کوا نرمی فسته. سمرا چې د خوشحالي الفاظ تا په خله کې دي ستا په سینه کې دي هغه راو باسه مور فلار ته وی وکینه وسره د دې وجنه د مور فلار سره کېناستل هغه مخته قتل دا دې کوم اجر ده. وقل لهما قولا كريما نرمی خيسته خيسته خبره ورته کې الله وی نرمی خبره لاسکه واغفر لهما جناح الذل خپلی وزر ورته کتکا ځان ورته ذلیله کا ذلیله کنایه د ډیر عاجزینا د ډیر خدمتنا ځان وته عاجزه کا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا کله چې وای مور بلار دین نه تسوي او چې الله په دې باندې رحم وکړي لکه څنګه چې پر کوټوالي کې په ما باندې رحم کړي دا کول پکار دي. مور بلار دی ولیدل دعا بکیر الله یا الله زما په دې مور بلار باندې رحم وکي پر کوټوالي کې په ما باندې ډیر زیات رحم کړي